بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، السلام علیکم. زه د راز ارفل سبحان افیشل نه مخاطب یم او د هغه ټولو ملګرو او مرستیالو شکریا ادا کوم څوک چې د دې چینل ویډیوز ګوري او د اعلی شعري او ادبي ذوق د ځلا لپاره زما سره کومک کوي. نوی ملګري دا چینل سبسکرایب کړئ. یو جهان مننه. ګرانو ملګرو، هر سړی د خپل ظرف په دامان کې زمان او مکان ته ګوري. ژوند د خپل فطرت په لیکه کله سړی د شهرت بام ته وخیږي او کله د ګړنګونو پرې باسي. خو د چا ظرف چې اوچتي هغه په لږ څه ډېر شکرونه وباسي او د خپل شکر په وجه د ژوند سختۍ هم ډېرې خوندورې کړي. داسې خلک چې د درد سره مخامخ شي نو هم خپل قیمت سیوا کی او هم د درد د هغه په ګوګل دننه د تخلیق څانګې پرانیزي او د هغه بنده د وجود نه رنګارنګ فنون راوټکي او دغه درد که د بل څه فن لار ونه مومي نو انسان ډېر په چوپه ژبه د ولایت او درویشۍ په لار روان. د خیال په سمندر کې می موجونه وړي راوړي، د خیال په سمندر کې می موجونه وړي راوړي، یادونه می د سترګو نه خوبونه وړي راوړي او نن بیا د وفا اوښ کې د اخلاص په مخ بهیږي، نن بیا د وفا اوښ کې د اخلاص په مخ بهیږي، وعدې د بې وفا څه قیامتونه وړي راوړي او مزاج د زمانې چې د امیر په مخ کې ټیټ شو، رواج به هر فقیر له تندکونه وړي راوړي او لیکونه د قضا د کاڼي کرښې د ګوګله تقدیر له تدبیر هسې پیغامونه وړي راوړي او دا تیرې واقعې خو سرنګینې دومره نه وي، هسې مې بې ځایه ستا فکرونه وړي راوړي او فضله د میخوارو د خپل غم نشه پوره شوه، ساقي دې اوس کم ظرفو له جامونه وړي راوړي، ساقي دې اوس کم ظرفو له جامونه وړي راوړي.